د ایران خارجه وزیر امیر عبدالاحیان روانه میاشت د انقرې د سفر په وخت اسرائیل ته په تیل ورکوونکو ملکونو غږ وکړو چې په غزا د یرغل په سر دی په اسرائیل تیل بند کړي. د ترکی خارجه وزیر حکان فدان دغه وړاندیز ته هیڅ پاملرنه ونه کړه ځکه چې اسرائیل ته د ترکی د سیحان بندر د لارې د تیلو رسد کیږي. تازه شمیرې ښایي چې آذربایجان د اسرائیل 40% د تیلو ضرورت پوره کوي. دا تیل د ترکیې سیحان بندر ته راځي او بیا د هلته نه د اسرائیل د تیلو پاکولو مرکزونو ته ځي. د صدر اردوان لخوا د اسرائیل په ضد د وینا او حماس ته د ازادۍ تحریک ویلو باوجود د ترکی د لارې اسرائیل ته د تیلو رسد روان دی. څېړونکي وایي که ترکی اسرائیل ته نقصان ورکول غواړي نو نورې لارې ورسره هم شته. ترکی په مالاتیا ښار کې د کیورس کریډار مرکز تړلی شي کوم چې د نیټو د میزایلي دفاع نظام د پاره ډېر مهم دی او څو پورې چې موږ پوهیږو دغه نظام د اسرائیل د هوایي حدود دفاع هم کوي. خو په موجوده وخت کې اردوان د اسرائیل غندنه او د حماس ستاینه کوي چې څېړونکي یې دغه ګام په عمل کې توازن ګڼي. د اسرائیل نه خپل سفیر د مشورې لپاره ترکی ته د رابللو په وخت صدر اردوان په دې خبره زور واچو چې د اسرائیل سره به سفارتي اړیکې پرانیستې وي او دا چې ترکی به د برامته کړل شوي اسرائیلیانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې کوي. خبرې سختې دي خو عملی اقدام یې دومره سخت نه دی په خاصه توګه په دوه اړخیزه اړیکو کې. زما په خیال دا یوه خبره ډیره ښکاره ده چې که چېرې تاسو ټول پلونه وسېځئ نو د سفارتي هلو ځلو ټول امیدونه به ورسره خاورې شي. د ګل په ورځ د امریکې خارجه وزیر انټوني بلینکن د اسرائیل او حماس د جګړې راهیسې په لومړي ځل د انقرې سفر وکړو. انقرې بیا تکرار کړه چې له دغه شخړې په ختمون کې به خپل پوره رول لوبوي. امکان دی چې صدر اردوان به په ریاض کې کېدونکې د عربي مشرانو په غونډه کې هم په دغه کشاله خبرې وکړي. خو ځینو څېړونکو خبرداری ورکړې چې د انقرې د نازک دریځ یو خپل حد دی. که مونږ د ځایي سفارتکارۍ پرمختګ ته وګورو نو داسې نه ښکاري چې ګنې څه پکې شوي دي. نو بیا به مونږ له د علاقایي سفارتکارۍ سره سره د ترکي په څېر ملکونو ته هم کتل وي چې ورانکاري کوي. د اسرائیل په ضد په احتجاجي مظاهرو کې د اردوان لوی مذهبي ګوند تر ټولو وړاندې دی چې په ترکي مشرانو فشار اچوي چې د اسرائیل په ضد سخت ګامونه واخلي ترڅو دغه تشدد ودرېدلی نه وي. بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگټن ډي سي.